د سوریې حالت په اړه نورو خبرو لپاره سره د چارو شنونکی مشتاق رحیم ملګری شوی دی. ښاغلی رحیم، خبرونه ته ستړی مشي. سوریه کې لکه څنګه چې ریپورټ کې مو کتل د بدلون سره هیلې خورا زیاتې دي، خو دا هیواد اوس تاسې په باور څومره ننګونو او څومره د فرصتونو سره مخامخ دی؟ سوریه بل شکل لکه څنګه چې تاسو مې ویلي او راپور کې هم وویل شو، دا اوس د خوشحالۍ او د ویرې ترمنځ حالت او په پوله باندې قرار لري. په داسې حالت کې چې 50 کلن دیکتاتور نظام راونړېد، هغه نظام چې هیڅ ډول مخالفت او هغه بل مخالف سیاسي بهیر نه مانه، هغه له منځه لاړ. خو خبره دلته دا ده چې دا کومه ډله چې راغلې ده واک یې ترلاسه کړی دی، دا د ډیرو ډلو یو مجموعه ده چې په ډیری پکې نامتجانس جوړښتونه موقتي رايوځای شوي دي. او ستاسو د معلوماتو لپاره پخوا هم دوی وخت نا وخت سره خپلو کې اتحادونه او یو ځایوالی کړی دی او بیا بیرته سره بیل شوي دي، خپلو کې خونړۍ جګړې هم کړي دي. نو د دوی تیر ته په کتو او د سوریې اوسني اقتصادي سیاسي او اقتصادي اجتماعي حالت ته په کتو باندې ننګونکي حالت سره سوریه مخامخ ده. اقتصادي وضعیت انتهایی ډیر خراب دی، خلک په غربت کې قرار لري. غټ غټ ښارونه چې کوم دي، حلب، حمص او دې ته ورته نور ښارونه جګړې ډېر سخت ځپلي او خراب کړي دي. هغه کم اساسي زیربناوې چې دي لکه د برېښنا او نور کم زیربناوې چې دي هغه خرابې شوي دي یا جګړو ځپلي دي. نو دې حالت ته په کتو د سیاسي وضعیت ته په کتو سیمه امنیت ته یو بل بحث مطرح دی. ستاسو به په یاد وي چې د داعش وسلواله ډله د همدې منطقو نه سر راپورته که بل که تاسو وګورئ په شمال شرق کې هلته د کردانو نیمه آزاد نیمه خپلواک واکمني او حکومت، دا هغه ټول څه دي چې دا ټول سره یو ځای کول تر ټولو ترمنځ یو جوړجاړی رامنځته کول او شریک لید پیدا کول د راتلونکي په اړه باندې دا به ننګونکي وي. خو د اوس لپاره تر ټولو غټه خبره دا ده چې هغه استبدادي نظام له منځه لاړ چې د له کبله یې په سوریه کې یوې لسیزې نه ډېر کورنۍ جګړه روانه وه. او تاسو یادونه وکړه د بشار الاسد مخالفو وسلوالو ټلواله چې د پرځولو یرغل یې پیل کړی و د ابو محمد الجولاني په مشرۍ، بېلابېلې ډلې په همدغه ټلواله کې سره غونډې دي. او دغه راز تاسو خپله خبرو کې ورته یادونه وکړه د سوریې دیموکراتیک ځواکونه چې کردان مشري کوي د سوریې په ختیځو او شمال ختیځو سیمو ولکه لري چې لا اوس هم شاوخوا 15 تر 40 سلنې سیمه د سوریې بلل کیږي. فکر کوئ چې پر کومې ګډې واکمنۍ دا دواړه اړخونه چې اوس سوریې باندې واکمن دي یا دوی برخې سره وشلي دي، پر کومې ګډې واکمنۍ سره جوړېدای شي؟ د کردانو دغه تیر 15 کالو کړوړه که سړی وارزوي، نو کردان په دې تکل کې دي چې په هر ډول جوړجاړي چې په هغې کې دوی ته نیمه خپلواکي ورکړل شي، دوی حاضر دي چې جوړجاړی وکړي. د سوریې د عرب پسرلي د راپارېدو پر مهال دوی هلته واک ترلاسه کړ او تر شا د امریکې حکومت هم ودرېد چې د هغې نه راوروسته دوی هلته نیمه واکمني لري، خپل پوځ لري چې سیریان ډیموکراټیک فورسز یا د سوریې ډیموکراټیک ځواکونه دي. هلته خپله ملکي اداره چلوي، سره د دې چې د ملکي ادارې معاشات او مصارف د مرکز دمشق ته ورکول کېدل، لیکن دوی خود مختار وو تر هغې پورې چې امریکایان د دوی سره ولاړو. خو ستاسو به په یاد وي چې یو مرحله کې امریکې خپل ځواکونه له سوریې څخه وویستل او کردان دلته یو څه په داسې حالت کې قرار ونیو چې وضعیت یې ښه نه و. بیا دوی د دمشق سره اړیکه ونیوله، یو ډول جوړجاړی ورسره وکړ تر څو دوی د ترکیې د فشار نه او د نورو وسلوالو ډلو د فشار نه د دمشق سره همغږي ولري. نو دوی به دغه ډول همغږیو لوري ته ځي. اما یوه ستونزه چې ډېره غټه ده هغه دا ده چې دا اوسنۍ ډله چې واک ته رسېدلې د دوی ملاتړ ترکیې کړی، ترکیې په فوقالعاده هغې چې دوی ته ځای ورکړی و، پټنځایونه ورکړي وو. بله خوا ترکیه چې د کردانو سره کاملا مخالف ته هغه مناطقو نه چې دوی په سیمه باندې ترکیې ته لنډ پراته وو، هغه په تېرو څو کلونو کې د مستقیمې مداخلې له لارې پاک کړل. نو دوی به ترکیان به کوشش کوي چې د کردانو واک فوقالعاده لاندې راولي چې په هغې کې د دوی نیمه خپلواکي هم ده. ولې چې د کردانو نیمه خپلواکي هغه د دې لامل کیږي چې د خپلواکي غوښتنې کوم غورځنګ چې په ترکیه کې فعالیت کوي د کردانو، هغې ته یو نوه
لرلید او هڅونه ورکي. همداراز په عراق کې چې کوم نیمه خپلواکي په اربیل کې ده هغې سره د دوی اړیکې د دې لامل کېږي چې د آزاد کردستان جوړېدو هغه ارمان چې دی هغه همداسې ژوندی او پیاوړی پاتې شي. نو دلته به یو کشمکش داسې روان وي چې کردان به غواړي چې دا اوسنی وضعیت وساتي، نیمه خپلواکه واوسیږي. ترکان به کوشش کوي او حیات تحریر الشام به کوشش کوي چې خپل هغه سلطه او هغه واک تر ټولې سوریې پورې وغځوي او همداراز خپل د ترکیې هغه کم هغې چې دی هغې نه په استفاده ترکیه به کوشش کوي چې د دغه نیمه خپلواک حالت په تګ سره بیرته کردان ضعیفه کی او دا راز د دوی د کم د بیلتون غوښتنې غورځنګ چې دی په داخل په ترکیه کې هغې ته چې کومه انګیزه ورکړل شوې ده هغه له منځه ویسي. نو دا به یو کشمکش وي، یو جنجالي مسله ده. ډېره زیاته مننه. د چارو شنونکی مشتاق رحیم و چې سوریه کې د بشار الاسد نظام له پرځېدو سره پر ټکېدلي حالت را سره خبرې کولې. مننه.